الحمد لمن تنزه عن الألفاظ والحروف والأصوات، والصلاة والسلام على من تنزل عليه الآيات البينات وعلى آله وأصحابه هداة الأمة إلى طريق النجاة والسعادات. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. د محترمو اساتذه کرامو او استاسو طلباء کرامو په اجازه کېدای شي تاسو تبا زما د آیات شریف او حدیث کلمه او هغه د علماو په اجتماع سره چې کومه مقوله ده د هغه مقولې څخه به معلومه شوي وي چې زما موضوع نن د توبې په اړه ده. محترمو، که موږ او تاسو غواړو چې توبه وباسو او د توبې طریقه زده کړو، نو باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک مطالعه کړو. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دي چې هغه فرمایل: وای قسم په الله جل جلاله څخه بخښنه غواړم او توبه وباسم الله جل جلاله ته زیات لاویاو وارو څخه په ورځ کې. همدارنګه د حضرت اغر ابن یسار رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی. حضرت اغر ابن یسار المزنی رضی الله تعالی عنه فرمای: وای موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خلکو تاسو توبه وباسئ او د الله جل جلاله څخه بخښنه وغواړئ. یقینا زه د الله جل جلاله څخه بخښنه غواړم او په ورځ کې الله جل جلاله ته سل پیره توبه وباسم. نو محترمو، موږ او تاسو ته سوچ او فکر پکار ده. هغه انسان چې الله جل جلاله معصوم پیدا کړی، هغه انسان چې الله جل جلاله ما تقبل او ما تاخر ګناهونه معاف کړي دي، هغه انسان چې الله جل جلاله د اسمان څخه پورته خېځولی ده، هغه انسان چې الله جل جلاله دنیا ته رحمت للعالمین را لېږلی ده، هغه په ورځ کې د 80 نه زیات او سل ځلې توبه وباسي. نو موږ او تاسو ته څه پکار ده چې د سر څخه تر پښو پورې په ګناهونو کې پټ یو. که چېرته موږ او تاسو د ورځې 1000 ځلې توبه وباسو، لا هم کمه ده. همدارنګه حضرت حافظ جلال الدین السیوطی رحمه الله تعالی په خپل تفسیر الدر المنصور فی تفسیر بالمأثور کې لیکي: وای حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ د دې آیات په اړه پوښتنه وکړه: یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. وای دې الله رسوله توبه نصوحت څه ته وایي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وفرمایل: وای توبه په خپل ګناهونو باندې پښیمانتیا ښکاره کول او الله جل جلاله ته خپل عذر پیش کول او د هغه ګناه څخه په دا رقم ته ځان ساتل لکه څنګه چې تل رضاعت څخه بعد له ماشومتوب
ځان ساتي. یعنې د مور څخه چې کومې شیدې تروي او په ماشومتوب کې د مور د شیدو څخه جدا سي نو بیا هغه شیدو ته ور واپس نه سي. داسې له ګناه څخه ځان ساتل دې ته توبه نصوحه وایي. همدارنګه قاضي ثناء الله پانی پتی رحمه الله تعالی او علامه علوسی رحمه الله تعالی د توبې په اړه تحقیق کوي. قاضي ثناء الله پانی پتی رحمه الله تعالی په خپل تفسیر مظهری کې او علامه علوسی رحمه الله تعالی په خپل تفسیر روح المعانی کې لیکي. وای دا علي رضی الله تعالی عنہ څخه پوښتنه وشوه چې علي رضی الله تعالی عنہ توبه څه ته وایي. نو علي رضی الله تعالی عنہ په جواب کې شپږ شیان ورته کوي. هغه اول دا دی چې په خپلو ګناهونو باندې پښیمانتیا ښکاره کول، او دویم دا دی چې هغه واجبات او فرایض چې درنه قضا شوي د هغو قضایي راوړل، او دریم دا دی چې په کوم ظلم او غلا سره د چا مال اخیستل شوی د هغه واپس کول، او څلورم دا دی چې هغه په ژبه او لاس او پښو سره چاته ضرر رسېدلی وي د هغه معافي غوښتل، او پنځم په راتلونکي کې د هغه ګناه څخه په سخته او کلکه سره ډډه کول، او شپږم لکه څنګه دی چې ځان د دې څخه مخکې د الله جل جلاله په نافرماني کې لیدل، اوس خپل ځان د الله جل جلاله په فرمانداري کې لیدل دې ته توبه ویل کېږي. همدارنګه د عبقر الکردي په واقعه کې راځي. دا واقعه علامه ابن قدامه المقدسي رحمه الله تعالی په خپل کتاب التوابین کې او علامه زکریا رحمه الله تعالی په فضائل الصدقات کې دا واقعه ذکر کړې ده. وای عبقر کردي دا یو لوی ډاکو او غلو او ډیر مشهور وو. نو یو ورځ دی وایي چې مونږ غلا ته د خپلو ملګرو سره غلا ته روان شومه. نو کله چې مونږ په لاره کې یو ځای کې دمه کوو چې دوه ونې دي هغه شنې دي د خرماو دي او یوه ونه ده هغه وچه ده. نو عبقر کردي وایي چې دلته یو مرغۍ وه، هغه مرغۍ به دا شنې ونې څخه خرما ویش کولې او هغې وچې ونې ته به یې وړلې او هلته به په یو شاخ کې کېښودې. نو عبقر کردي وایي چې ما دې ته سودا شوله ور وختلمه. کله چې دې وچې ونې ته وختمه نو په شاخ کې یو دانه مار ده چې هغه نابینا او ړوند ده. نو دا مرغۍ دا کجورې راوړي او د مار په خوله کې ورکوي. عبقر کردي وایي چې زه د دې کار ته ډېر د مرغۍ دې کار ته ډېر حیرانه شومه. نو ما وویل چې الله جل جلاله ته دې مار ته روزي ورکوې چې دا ړوند ده او دې مار ته دې واسطه دا مرغۍ ګرځولې ده. ای الله جل جلاله ته چې دې مار ته روزي ورکوې آیا ما ته به حلاله روزي نه راکوې؟ دا مار چې الله جل جلاله د دغه مار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه مار په وژلو باندې حکم کړی، خو چې دا ړوند ده د دغه لپاره تا مرغۍ واسطه کړې ده. نو وایي زه ډېر په تعجب کې شومه او په ژړا شومه او ما د الله جل جلاله څخه بښنه وغوښته چې الله توبه. نو ناڅاپه په ما باندې یو اواز راوسو چې هغه وویل شو چې بابي مفتوح للقاصدین، زما دروازه د توبه کوونکو لپاره خلاصه ده. نو دی وایي چې ما سره چې کومه توره وه چې د غلا لپاره مې راوړې وه هغه مې ماته کړله. کله چې زه دې ونې څخه راکښته شومه نو هلته ماته ملګرو وویلې چې ته څه چغې وهلې په ونه کې. نو ما ورته وویل ما ټوله کیسه دا ورته بیان کړله. نو هغو ملګرو هم په دې قیسې څخه تعجب وسو. نو هغوی هم دا خپلې تورې ماتې کړلې او زما سره روان سو. بعد له یو څو ورځو وایي مونږ حج ته روان وو. نو کله چې په یو کلي تېرېدو نو دلته یو بوډۍ ناسته وه. هغې بوډۍ هم سترګې ړندې وې او چغې وهلې چې آیا په تاسو کې عبقري شته؟ نو زما ملګرو وایي ورته ویلې چې نعم زموږ کې عبقري په نامونه پر شته. نو دغې بوډۍ ورته ویلې چې